دا شعر علي دی نن یې د واده ورځ وله ډول هم دا دی وسلو مبارکي ورته وایي خدا دې دې ما مبارکي دلته ګلاله یو واره دې بیا مبارک سه خدای دې ما مبارکي درکړي چرګې چوکیدار د تور سپي هغه سات پټرول ور واچوه دا سکشن راځه په ورا کې را سره ځې راځه او دا بیا زموږ د کلي مخ ته ډب کلی چې دی دا رود مانده لاره د ګرده اوبه وړې ده لارې سره ګډوډه ده ما ویلاګونه هم جوړ کړي دي تی به لیدلي لاره بیخي سره ګډوډه ده اغا جان ته اوس ما ویلې راځه ده راته ویلې واده د چا دی کې ورځي څوک مثال نو تیپ سپرا کې د چا د زوی واده چې دی دا نو زما د پلار زما د کاکانو داسې وبولي لکه ورور چې دی اوس پلار راته وویلې چې ورسه مار ته ورا تللی ده دا سړي لاس راکړي زه به دی راواخلم کوم ځای له ځي سبحان الله یا رسواکي په سلو کې وایي خدای سړی السلام علیکم زه په ورای کې روان یم که راسره ځې په ورای کې ځې که په هر څه کې ځې پوه شې چې دوه قدمه ملایو اسلام ستا خیر دی نور ته څنګه شکر ته څو مسلمانان ډېر سوي دي نو خو منی نه وی شی نه وخت په هغې درس پرسم د څه د ډب د دغه سره روان ولم د ډب د دا کراسه سوی یا ته لاس ورکړه په زرو موټران به تېر سوي نه بس دا نو د الله مهرباني ده میان خانزي خدای ده میان خانزي دغه دي و کور ودان بخښنه غواړم یو جهان مننه راځه بل رالی راځه ما به دغه د واده کوره پورې م ورسې وبه رسومه مازدیګۍ ښه راوښه ښه ناوخته دی دا د تېر څه په سالت چې دا موړ ور دې لاس ته ګیټ دی درو بس ټیک سپینه ژیره ډېره خوند در سره دا ښه دا عجیب اوس دا ولې دا توتان سره دی وګرځېږه خیر زه به درته نور څه پوښتنه وکړم واده به زه اګسته تېر سوی خاله واده چیرې دی ای کور کې دی ښه هغه دی موټران دي ولاړ دي کار وسو چا وګر ماته سو دا موبایل ته راوړم ولې ویل زه زواز کرکټ سورک سوالات دا زموږ د کرکټ شناخته ده منان خانه جوړ پخې دا عزت منانه څنګه شیه منان زما یار دی منان تصویر اخلي منان فرمش ګران ولې تصویران څه منه ملایان به منئ څنګه دا ګلاله دی دا ګلاله د زوی واده دی نو زه خو هم وس راورغلم تصویر ولې شکر دا خو دغه مسله دا ده دا زموږ ما خو ډول نه راوستي دي زموږ ډول هم راوستلی دي اوس اوس سکتر اکثر ما میشه ځوانان بې اختیاره ځوانان څنګه څنګه چیرې په واده کې زما یار ټینګ هم راغلی دی ګلاله دې څه کړی دی ما سره په موټر کې ځې آیا دې ما موټر راوستلی موټر کښېنې راځه در خلاص کوم موټر کې ځې ما سره راځه نو نو زما موټر کې راځه هغه راځه زه به در خلاص
ټینګ دا اصول په کوم موټر کې راشي بس په هغې کې بیا برته کښېنې اوس زما په موټر کې دی نه کښېنې راځه زما موټر کې به کښېنې زما د ده موټر کې به کښېنو کور ته به ولاړ شو راځه نو عقلي ما سره نشته هیماله ته وایه ای کومې تصویر دې لګولي دا د ډېره وخته زما سره سره وي څه ته ښکاره خپله دې جوړې کړې دي نه بازار چې ما واخیستلې مور اجان صاحبان بازار نه راوړل چې سپین راټولولې په رنګ مرنګ سره وپیږدلې أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ما د شرایطو دپاره وکالتان قبوله وقبوله مې ده ګلاله ته مبارکي ورکړه نو مبارک دې څه ګلاله ته څه کې وایه مبارک دې څه خدا دې ایمان مبارکي دلته جوړ څه چې ووایه بیا مې څه کې ووایه دا خوشحالي په ورځ کم پیغام لرې بس دغه پیغام لرم چې بسم الله الرحمن الرحیم ښه و د لاس یادګار د ابراهیم خلیل الله د اکابه کور د الله د اکابه د لاس یادګار د ابراهیم خلیل الله د اکابه کور د الله د اکابه د عرفات که صفا مروه د اکابه کور د الله د اکابه
شیر علي دی نن یې د واده ورځ وله ډول هم دا دی اوسلو مبارکي ورته وایي مبارک دې څه واه واه بین ايو خراي كده ولا فصله ما زوي دي شه مبارکي ورکړه د اختر دې مبارک ورا دا د خیر اوس روانه شوله زما موټر هلته ولاړ دی موټر به راوباسم دغه ځوان چې دی د کرکټ شناخته مې دی څه شولاست د کرکټ سره ورک شولاست کرکټ سره ورک شولاست او په هغه ځای کې ایلیانې دا دی ګرځي ایلیانې د چا دي شه دا ګرانې دي که ارزانه دي دا ایلیانې دي ها سی ویډیو مې هم جوړه کړل دا ځوانان دا دي ولاړ څنګه یاست ښه یاست شکر ماشاءالله ډکۍ وارسي بل ځای دا ماشومان دا دي لارې نیولې ده چیز دپاره مې نیولې ده چیز دپاره مې لار نیولې نو پیسې خو د زم څه واخله نه او وای ولا دیم دا آی می چیز دپاره بیا لاره نیولې پیسې خو سړی د زوم څه واخته و زما واده دی زوم څه واخله دا شاته پسې راپسې ما یو څه کښېنلی ورا دا ده روانه ده ما یې موټر سیله کړی دی دا د زوم موټر ده زم په دا موټر کې دی ګلان مولان اگر دوړه سوي دی دا د زم موټر برته خراب لاره د خراب وطن کې برته دا دی تېرېږه نه او پخوانی نیچیش ورته وایي بس به زه په دوی باندې ووینم پخوانی دور باید در یاد سي دا زما په خیال چېرته افغانستان بارډر وخواته دا بس دی دغه بس دی په ګرځۍ سید یې چلی اغا جانه بس دی رالی کې موږ دا دی د خیره راورسېدلو د زه موټر هم هغه دی نو اوس بیا موږ څه کیسه ده و په خیر راورسېدو مسلمین چه شي برای ده خوراک سامان حالت یې وخورئ دا ځای ښه دی تی ویلډر د کښېناستاست هلته ولاړ سه سړی مسې ټینګه ټینګه راځه ما سره ځې ګلاله یو واره دې بیا مبارک سه خدای دې مال مبارکي درکړي الله پاک دې پر کلي او پر کور باندې بخت کړي وامین وامین امین پاک دې یو کور ودا الله دې وزنه درکړي
شوی دی باید نن بند ولو مبارکي درکړه کې زندر واخلم راځه چې و زندر راځه زما کا دی راځه کاش په دور دی زندر اخلم ته راځه و چکر سره ولې سوا وس دی راځه ته ټول یې مل خالي په چا کې چیش خانی میکوه ناس وس چیرې ناستې کله دملا خبره دی کله پاړې خطا چیرې راته ناستې ورته د تناسو پر عادت به واره ته وګرځي راځه اوس راځه شپارو ګورا وستلې دي ډولک ناستو یو کړغه پرجا زمنګ دې ټول زړه په خو چې راځي شاعران ناستو یو کړغه پرجا پاپا نه هم پکې وته دې چپک والو
کاکړی و مخ ته بوتې زه یې مړی شپارک زموږ کاکړی و مخ ته بوتې عمران خان دومره نه و خو باټۍ و مخ ته بوتې عمران خان دومره نه و خو باټۍ و مخ ته پس د ماخستانه ځای به واچوم دننه که ته رالې مینه ښی لاس به تر بالښکه سپینه خوله به تر پس د ماخستانه ځای پس د ماخستانه ګران توپک ځای بولی وای تر یو حده ګړندی وای بارود مې دې د ځانه سپین دندی به یم بګوډې مې په شا وای چې ته زما لیلا وای بګوډې مې په شا وای چې ته زما لیلا وای نو اوسېدی په غره کې دیدن وای په سپېدو کې کړې خدای دنیا وای ته زما لیلا وای کړې خدای دنیا وای ته زما لیلا وای چې تا ویلې یاره لږ زر سره پیداره مرزه د غره پر ښکاره چې تا ویلې یاره لږ زر سره پیداره مرزه د غره پر ښکاره توډیا کورولا وایه ته زما لیلا وای توډیا کورولا وای چې ته زما لیلا وای نو اوسېدی په غره کې دیدن وای په سپېدو کې راکړې خدای دنیا وای ته زما لیلا وای راکړې خدای دنیا وای چې ته زما لیلا وای چې زما اوس دا چکر وای یا کوټه پېښور وای زیارت د قلندر وای چې زما اوس دا چکر وای یا کوټه پېښور وای زیارت د قلندر پر کړې مې شدوا وای چې ته زما لیلا